په قرآن عظیم الشان کې الله جل جلاله د هغه نعمتونو په اړه چې په دې دنیا کې انسانانو ته ورکړي دي فرمایي وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. وایي که چیرته تاسو وغواړئ چې د الله تعالی درکړل شوي نعمتونه حساب کړئ نو تاسو یې نشئ حسابولی. یقینا الله جل جلاله ډېر غفور او مهربانه ذات دی. د دغه نعمتونو له جملې څخه یو هم ژوند دی چې الله تعالی په دې دنیا کې ټول موجوداتو ته او بالخصوصا انسان ته ورکړی دی تر څو په اهمیت او ارزښت یې پوه شي. او نن سبا ځینې علما د دې په هکله وایي چې که چېرته یو انسان وغواړي چې دغه ژوند په اهمیت او ارزښت باندې پوه شي نو 3 ځایونو ته د ورتګ د انسان لپاره ډېر زیات ضروري دی تر څو هلته ورشي او ځان پوه کړي. لومړی ځای روغتون یا شفاخانه ده. یعنې روغتون ته په ورتګ سره انسان په دې پوهیږي چې روغ صحت د الله تعالی څومره ستره تحفه ده چې موږ انسانانو ته یې راکړې ده. دوهم ځای زندان دی. یعنې زندان ته په ورتګ سره انسان په دې پوه شي چې خپلواکي او ازادي هغه ستره تحفه ده چې ټول موجودات ته او بالخصوص انسان ته یې ورکړې ده تر څو آزاد واوسي او د دغه ستر نعمت په اهمیت باندې پوه شي. او دریم ځای هغه قبرستان دی. یعنې قبرستان ته په ورتګ سره انسان په دې باندې پوه شي چې د دنیا د هیڅ څه شي ارزښت هم نه لري. یعنې د دنیا په دې نه ارزي چې یو انسان له بل انسان سره ظلم وکړي، یو انسان له بل انسان سره حسد او کینه وکړي. نن سبا که انسان د ځمکې په سر ګرځي سبا د ځمکې لاندې دی. نو کبر او تکبر غرور د څه لپاره؟ حسد او کینه د څه لپاره؟ ګناه او خطاوې د څه لپاره؟ نن سبا که زه او ته روغ رمټ راپاڅېږو دا د الله تعالی هغه چانس دی چې موږ او تاسو ته یې راکوي تر څو ځانونه اصلاح کړو او په خیر کې یې تیر کړو، د بل مخلوق په خدمت کې یې تیر کړو. که چاته خیر نسو رسوی نو شر هم ورونه رسوو. او څومره بختور دي هغه انسانان چې په ژوندینې د ژوند په اهمیت او ارزښت باندې پوه شي او هره لحظه او ثانیه د الله تعالی په یاد او ذکر کې تیره کړي. رب تعالی دې موږ ته هم دغه توفیق را نصیب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.